نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک 12مه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. قدرمنو اوریدونکو، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو نو د عمر بن الخطاب رضی الله عنه دماغ لزیات خفګانه څخه کار پرېښودی. توره یې په لاس کې واخیستل، په مسجد کې ودرېدی، اعلان یې وکړ چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات سوی نه دی، بیرته راځي. که هر چا وویل چې وفات سوی دی نو لاسونه او پښې به یې دواړه پرې کړه. کله چې ابوبکر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات خبر سو نو راغی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ مبارک باندې څادر پروت و، هغه یې پورته کوي، پر مخ او تندي یې ښکل کوي. بیا یې وویل زما مور او پلار دې تر تا قربان سي، الله جل جلاله دې در باندې رحم وکړي. ژوند دې هم د خیر او برکتونو څخه ډک و، وفات دې هم د خیر، برکت او حکمت څخه ډک دی. د عمر رضی الله عنه دغه خبر ابوبکر رضی الله عنه ته ورسېدی. هغه په منډه مسجد نبوي ته راغی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته وویله کښېنه. بیا منبر ته وختی او دا آیات تلاوت کړی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ژباړه: نو محمد صلی الله علیه وسلم مگر فقط د الله جل جلاله رسول و. تر ده وړاندې نور انبیا هم تیر سوي او وفات سوي دي. که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سي یا ووژل سي نو تاسو به بیا د اسلام څخه شاته کیږئ. هر هغه څوک چې د اسلام څخه شاته وګرځي الله جل جلاله ته هیڅ نقصان نسي رسولی، او شکر کوونکو ته به الله جل جلاله نیکه بدله ورکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفرمایل محمد صلی الله علیه وسلم وفات سو، که چا د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نو هغه خو وفات سو، او که چا د الله جل جلاله عبادت کوي هغه نه مړ کیږي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایي تر دغه وخته پورې زما دماغ کار نه کوي. کله چې ابوبکر رضی الله عنه دغه پورتنی آیات تلاوت کوي ما داسې ګڼله چې دغه آیات اوس نازل سوی، اعلام یې اوس دماغ کار ور باندې وکړي چې الله جل جلاله موږ ته وړاندې خبر را کړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات د خبر سره سم په 12مه ورځ د ربیع الاول د میاشتې او په 11 هجري قمري کال کې انصار په سقیفه بن ساعده ځای کې سره راټول سول. هغوی فکر کوي چې مهاجرین خو لږ دي نو خلیفه باید د دوی څخه وټاکل سي. بحث یې وکړي. بیا یې د خزرج د قوم مشر سعد بن عباده رضی الله عنه ته اشاره وکړه چې دی باید خلیفه سي. په دغه وخت کې مهاجرین ټول په مسجد نبوي کې د خلافت د موضوع دپاره راټول سوي وه. هغوی فیصله وکړه چې موږ باید انصار ورونه په اعتماد کې واخلو او هلته ورسو. نو په همدې نیت راووتل. د عمر بن الخطاب رضی الله عنه څخه روایت دی چې ما وویل راځئ چې انصارو ته ورسو. په لاره کې یو صحابي مخ ته راغی. هغه وویل مهاجر وروڼو چیرې روان یاست؟ موږ ورته وویل انصارو ته ورځو. هغه وویل مه ورځئ، خپل کار خلاص کئ، خلیفه وټاکئ. هغوی سره راټول سوي دي خپل مشر ټاکي، تاسو تلوار وکئ. ما ورته وویله قسم دی چې خامخا به ورځو. بیا مې یو څو نرمې او خوږې خبرې د ځان سره جوړې کړې چې په دغه خبرو به انصار راضي کړم. کله چې انصارو ته ورورسېدلو نو یو تن په کټ کې پروت و، سخت مریض و. موږ پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ هغوی وویل دا سعد بن عباده رضی الله عنه دی. بیا موږ کښېنستلو. د انصارو یو نفر خبرې کولې. هغه وویل
موږ د خلافت زیات مستحق یو. که مهاجرین ورونه موږ ورڅخه محروموي نو ظلم به وي، موږ ډیر یو. عمر رضی الله عنه فرمایي ما غوښتل چې ولاړ سم، خو ابوبکر رضی الله عنه اشاره راته وکړه چې کښېنه. بیا ابوبکر رضی الله عنه ولاړ سو، هغه خبرې شروع کړلې. د ابوبکر رضی الله عنه خبرې ټولې زما د زړه خبرې وې او نورې زیاتې هم خوږې او نرمې او پر حقیقت باندې بنا وې. بیا ابوبکر رضی الله عنه وفرمایل چې تر عمر رضی الله عنه او ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه وړ کسان نه وینم. بیا یې زموږ دواړو لاسونه ونیول او ما غوښتل که چا غیر د ابوبکر رضی الله عنه څخه بل څوک خوښ کوي سر به ورڅخه پرې کړم. په دغه وخت کې اوازونه اوچت سول. انصارو وویل یو تن د انصارو او یو تن د مهاجرینو باید وټاکل سي. نو عمر رضی الله عنه فرمایي ما د ابوبکر رضی الله عنه لاس ونیوی چې زما بیعت ستا سره دی، بل څوک نه منم. بیا نورو مهاجرینو هم ورسره بیعت وکړي تر څو چې انصارو هم بیعت ته زړه ښه کوي. په بل روایت کې ذکر سوي دي چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه انصارو ته وویل وړونو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه د امامت دپاره ابوبکر رضی الله عنه غوره کړی نه و؟ آیا په تاسو کې د امامت دپاره څوک تر ابوبکر رضی الله عنه وړ شخص و؟ اوس څنګه د ابوبکر رضی الله عنه څخه سرغړونه کوئ؟ هغوی ټول وویل نعوذ بالله تر ابوبکر رضی الله عنه وړ شخص نه لرو. بیا ټولو بیعت وکئ، اول مهاجرینو او بیا انصارو بیعت وکئ. قدرمنو اوریدونکو، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سیرت مبارک 12مه برخه پر همدې ځای ختموو. تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.